پاکستان په سیمه کې د امریکا په ملاتړ د ګډو اهدافو لپاره ترهګر روزي. د امریکا او پاکستان ګډه لوبه. د امریکا او پاکستان هدف څه دی او څه کول غواړي؟ دا ټول مهم جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. کله چې پاکستان په کال 1940 کې له بریتانوي هند څخه یوازې په نوم د یو آزاد شوي دولت تر نامه لاندې د ځینو هیوادونو د ناروا او شومو موخو او په سیمه کې د بې ثباتي او بې امني لپاره د پوځي بنیادګرو افراطي ډلو او په ځانګړې توګه د څارګرې ادارې ISI تر څارنې او نظر لاندې رامنځته شوی هیواد ده چې د نوموړي هیواد ټول واک او اختیار د دغو ترهګرو ډلو او سازمانونو په لاس کې ده او د بهرني سیاست په تعینولو کې اساسي رول لوبوي. بیا په تیره د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې ځکه چې اوس دا ټولې نړۍ ته ثابته شوې چې په پاکستان کې د حکومت بدلون یا د یو او بل ګوند په واک کې راتلل هیڅ معنا نه لري. هغه څه چې د دغه هیواد استخباراتي سازمان او پوځي بنیادګرانو غوښتنه وي ترسره کیږي او دوی غواړي چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې ترهګرو او تروریستو ډلو ته وده ورکړي او افغانان د ترهګرۍ په چارو کې دومره ککړ کړي چې ترڅو دوی خپل شومو او ناروا موخو او ارمانونو ته ورسیږي. خو دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي او بیا یې افغانستان، هند او د سیمې نورو هیوادونو ته استوي. څرګنده خبره دا ده چې پاکستان د تروریزم او افراطیت مرکز دی. ترڅو پورې چې پاکستان د دغه څخه لاس په سر نه وي شوی په افغانستان، هند، ایران، مرکزي اسیا او حتی په نړۍ کې د سولې راوستل یو خوب او خیال دی. پاکستان په افغانستان کې د لومړي جمهور رئیس سردار محمد داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې پیل کړې. د پاکستان په ګډون نورو بهرنیانو لاسوهنې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې پیل شوې، په خاص ډول د دوو زبرځواکونو امریکا او شوروي اتحاد. کله چې پر افغان خاوره روسانو تیری وکړ، ورسره سم اکثریت افغانان خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول. په پاکستان کې د مېشت کېدو وروسته د هغه ځای د افغانستان خاورې د شوروي اتحاد د یرغل څخه د خلاصون او ازادۍ هڅې پیل کړې. په سیمه کې پاکستان په نوم ریاست له کومه چې جوړ شوی نو له هغه ورځې په خپله خاوره کې تروریزم ځالې جوړې کړي او په خپله خاوره کې ترهګر روزي چې دغه ترهګر افغانستان، هند او د سیمې هیوادونو ته لیږي. له کله چې پاکستان د پښتونخوا هغه خاوره چې د یو نه منل شوي تړون پر اساس بریتانیا د افغانستان څخه د ظلم په قانون سره جدا کړه، د پاکستان پر رامنځته کېدو سره دغه خاوره پاکستان ته سپارل شوې. پاکستان کله چې په دې پوهیږي چې افغانان هیڅکله هم د عباسین دې خوا خاورې څخه نه تیریږي، نو د لومړي جمهوریت تر نسکورېدو وروسته د افغان کډوالو تګ پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړه چې پاکستان په افغانستان کې د دین او اسلام په نامه اسلامي نړۍ کې افغانستان لپاره د شوروي اتحاد پر وړاندې د مبارزې په موخه د هر راز مرستې غوښتنه وکړه او هغه مرستې چې افغانانو سره د شوروي یرغل پر وړاندې د مبارزې لپاره راتللې او د پاکستان حکومت ته تسلیمېدلې، د هغوی لخوا په افغان مهاجرینو او جنګیالیو ویشل کېدې چې پاکستانی ریاست د دې مرستو زیاته برخه ځان ته ساتله او کمه یې پر افغانانو ویشله. او له دې سره سره یې دا ویاړ هم ځان ته وربخلو چې افغانانو ته یې په خپله لمن کې پناه ورکړې ده. حال دا چې افغانان په هغه خاوره کې پراته وه چې اوس یې هم د ملکیت دعوه لري. تر دې چې روسان له افغانستانه ووتل، خو پاکستان او امریکا بیا هم مجاهدین د افغانستان حکومت پر وړاندې جنګول. ساده افغانانو د اسلام او وطن ساتنې په نوم خپلې وینې د امریکا او پاکستان په ګټه تویولې، چې په پای کې د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله استعفا ته اړ شو او مجاهدینو کابل ونیوه. پاکستان چې له پایله یې په پښتونخوا کې مهاجر افغانان په بېلابېلو ډلو د همدې ورځې لپاره ویشلي وه، نور خپلې موخې ته ورسېده. اووه واړه ډلې چې له جملې څخه حزب اسلامي، جمعیت اسلام، جنبش داسې نور ګوندونه پکې شامل وه، په 1401 هجري شمسي کال د غوایي په 8 کابل ته ننوتل او د واک پر سر خپلمنځي جګړې پیل شوې. په کابل کې زیات خلک ووژل شول، ښار لوټي شو او په هره سیمه کې بیل بیل حکومت و. دا لومړی ځل و چې افغانستان له پاکستان په هر لحاظ کمزوري شو او له هغې ورځې تر اوسه یې په افغانستان کې ښکاره لاسوهنه د ترهګرۍ ساتل بس نه کړه. نو پاکستان د هر څه په افغانستان کې د امریکا په همکارۍ د اسلام په نامه ترسره کړل. نور پاکستان په خپله خاوره کې هیڅ ډول د اسلام په نامه څه نه لري. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات فحاشه ویډیوګانې د دوی له لوري په ګوګل کې سرچ کیږي. د فحاشه فلمونو تولید په پاکستان کې دی. په دې وروستیو کې د همجنس بازانو قانون هم کابینې لاسلیک کړ، یعنی له دې وروسته نر له نر سره، ښځه د ښځې سره هم واده کولی شي، چې دغه په کوم کتاب کې راغلی دی. پاکستان کې ټول د انګریز قانون جاری دی، د اسلام په نامه هیڅ نه پیژني، تش د اسلام له نوم څخه د خپلو ګټو ساتلو په موخه کار اخلي.
که چیرې امریکا په سیمه کې د پاکستان په لاس ترهګري نه پالي، بیا ولې د دومره سرغړونو سره چې ټوله نړۍ دا تور په پاکستان پورې کوي چې ترهګر روزي، بیا هم امریکا هیڅ اقدام نه کوي. امریکا دا اقدام ځکه نه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د پاکستان سره د ترهګرو په پاللو کې ګډ اهداف لري. نسبت امریکا پاکستان ته د سترو موخو لپاره مبارزه کوي. ډیره لویه موخه د امپریالیزم او یا دیموکراسي عام کول دي. دیموکراسي هغه نظریه ده چې دین او دنیا سره جدا کوي، یعنی دین په سیاست، اقتصاد او ټولنیز ژوند کې هیڅ ډول مداخله ونه لري او یوازې په معبد او عبادت پورې تړلی وي، چې اسلام د دې نظر پر وړاندې حق، دلایل او ټینګ دریځ لري او افغانستان په نړۍ کې د اسلام تر ټولو کلک ملاتړی دی. نو دوی هیڅکله نه غواړي چې یو ځواکمن او په خپلو پښو ولاړ افغانستان دې په سیمه کې موجود وي، ځکه که چیرته له اقتصادي پلوه موږ غښتلي او د یو تولیدي هیواد په توګه پر مخ ولاړ شو، نو افغانستان ته د پاکستان صادرات په ټپه درېږي، د دوی اقتصاد ته ستره ضربه رسېږي. که چیرته موږ د کونړ په ګډون یو شمېر هغه مهم بندونه چې اوبه پاکستان ته درومي کنټرول کړو او ګټه اخیستنه ترې پیل کړو، نو له یوې خوا د پاکستان زراعت له خطر سره مخ کېږي او له بلې خوا د دوی د کرنیزو محصولاتو صادرول افغانستان ته بندېږي او دا یو بل اقتصادي زیان دوی ته رسېږي او ګڼ شمېر نور لاملونه هم په ګوته کولی شو. د امریکا نورې موخې امریکا غواړي چې د روسیې او چین پر وړاندې هر اړخیز تیاری ولري، چې په دې سره د امریکا یو لوی هدف په افغانستان کې د خپلو رقیبانو لپاره پوځي اډې دي چې باید ویې لري او په راتلونکي کې د دغو رقیبانو په مخ کې دفاعي حریم ولري او په یو ډول نه یو ډول په خپل کنټرول کې وساتي. همدارنګه افغانستان د زیاتو طبیعي ارزښتناکو زیرمو څښتن دی، چې امریکایان هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان طبیعي زیرمو څخه د امریکا رقیب هیوادونه ګټه واخلي، چې یو ښه مثال یې د امریکا له لوري پر بهرنیانو باندې فشار راوړل دي ترڅو د افغانستان اوسني حکومت سره اړیکې ونه ساتي. نو امریکا غواړي ترڅو د افغانستان زیرمې د دوی په واک کې وي، چې په دې سره به خپل اقتصاد نور هم پر مخ بوځي او همداسې نور ډیر لاملونه په نښه کولی شو چې امریکا نه غواړي د افغانستان خاوره په امن وساتي، ځکه چې د افغانستان پرمختګ د دوی په ګټه نه دی. د پاکستان او امریکا ګټې په یو پرمختللي افغانستان کې نه پاتې کېږي. نو په دغه شکل سره پاکستان د امریکا په ملاتړ افغان خاورې ته ترهګر روزي او افغانستان ورباندې د جهل په تیارو کې ساتي. نو په پای کې زما وړاندیز دا دی چې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره ملګري ملتونه چې د جوړېدو موخه یې هم په نړۍ کې د جنګ جګړو له منځه وړل دي، په خاص ډول د امنیت شورا باید خپل مسؤلیت ادا کړي. که چیرته په رښتینې ډول دغه شورا په نړۍ کې د سولې امنیت لپاره کار کوي، نو دوی باید پر پاکستان باندې غږ وکړي چې د تروریزم له پاللو لاس واخله. که بیا هم پاکستان د ترهګرۍ څخه لاس نه اخیست، نو نړیوال بندیزونه پر پاکستان لګېدل د حل لاره ده.